نن خو بیا یو کس خدای له زیات تاوان څخه بچ کړ. لږ میسیجونه واورئ تاسو. احمد وروره دلته یو نفر دی ماته میسیج کوي وایي ماته اول وار میسیجان کړي وایي ته دغه مخالفه سوی زه ډګروال چې محمد یوسف یم دغه کول وایي تا دغه ګډبل ولیږه وایي تا دې ته میسیجان کړي دي ښه اوس ته 14,500 روپۍ مخالفه سوی ته داسې وکړه ماته بیا مې ورته ویل ما سره دونه نشته ته ویل ته ماته 500 روپۍ دغه ریچارج وکړه بیلنس نه ول ښه بیا مې ورته ویل نشته ویل 110 روپۍ بیا مې یو کارت ولېږل اوس بیا خو اوس راته وایي یو کارت بل ولېږه که نه موږ به یې تا په تعقیب کې ولېږو بس څنګه به کوې ډېر میسیجان وکړو وایي زه اوس کې چل کوم او داسې در باندې کوم او دا ډېر غټ زنداني جرم ده زه خپل نه وایم دوی کې نه پوهېدم په دې حسابو باندې هغې دا پوهېدم ولا که نو وایي دې سره ته اوس بیا میسیجان کوي دغه 110 روپۍ وغوښتې اوس بیا ویل وایي 210 نور راولېږه نور ټیل نشته را سره بیا ویل 110 اوس بیا میسیجان کوي راولېږه څه ښه ده خو 110 درهمه تاوان وکړو که چېرې تماس نه وي نیولې نو شاید زیات تاوان یې کړی وي. نو تاسو نه م غوښتنه کومه چې داسې میسیجونو پسې مه ګرځئ. ما مخکې هم څو ویډیوګانو کې یادونه درته کړې وه خو نن کې څه نه څه د نورو په پرتله جدا و. هغې کې ما د خپل ستاسو شخصي معلوماتو په اړه یادونه کړې وه چې چاته یې مه ورکوئ. دې کې خو د کس وټساپ باندې باقاعده میسیجونه شي او ورته ویلي چې تا پسې ته جریمه شوې تا پسې دومره غرام راغلي ده او مونږ ته کارډ ولیږه. نو څه عجیبه ده که نه. تاسو هم لږ سوچ کوئ نو داسې خو ماشوم هم ته ډېره بریده پورې پوهېږي چې پولیس وګوره او دوی کارډ غوښتنه وګوره دا کله حقیقت لري. خو که بیا هم داسې سره مخامخ کېدی کوشش وکړئ یو پوه انسان سره مشوره پرې وکړئ او یا نږدې پولیس سټیشن ته ورشئ هغې سره د معلومات شریکئ. سمه ده نو ځانونو سره ډېر احتیاط کوئ. تاسو خو ګورئ که نه چې سکیمر تر کومه حده پورې رسېږي. سمه ده مننه.